السلام علیکم ستړي مسئ بیا هم ښه راغلاست. په تېر ویډیو کې موږ او تاسې کینسر پېژندلی وو چې هغه څنګه رامنځته کېږي ولې رامنځته کېږي. په دې ویډیو کې موږ او تاسې په دې باندې بحث کوو چې کینسر ولې تداوي نه لري. که چیرې تا هغه مخکنۍ ویډیو نه وي کتلې یو وارې باید هغه حتما وګورې تر څو یو وارې ته کینسر وپېژنې. ځینې دلایل دي چې کینسر تداوي یې ناممکنه کړې او سخته کړې ده. دا کوم شیان دي؟ تر ټولو اول لامل چې د کینسر تداوي یې ناممکنه کړې ده هغه دا ده چې کینسر سیلز یا کینسري حجرې دا زموږ د بدن خپلې حجرې دي. کینسر چې شي دي دا زموږ اون یعنې د بدن خپلې حجرې مو دي. دا عین داسې مثال لري لکه د خپل کور دښمن. د خپل کور دښمن د ځورل دا ډېر سخت دی ځکه هغه ته ستا کمزورې نقطې قوي نقطې پټن ځایونه د اوسېدو ځایونه ټول ورمعلوم دي. دلته هم دغه حساب دی. زموږ بدن کې دا زموږ د بدن خپله حجره سرغړونه یې کړې ده، غیر قانوني کار یې کړی دی، دا په ناقانونه ډول باندې ویشل شوې ده. نو ځکه دوی نشي کولی چې دا د منځه یوسي. ولې د منځه نشي وړی؟ ځکه دغه کینسري حجرې زموږ بدن کې په اساني باندې له دفاعي سیسټم څخه پټېدای یا هایډ کېدای شي. څنګه په اساني باندې پټېږي؟ داسې د مثال په ډول باندې دغه کینسري حجرې د ځانه یو ماده ایله کوي د PDL1 په نامه باندې. دا یو پروټین دی، کیمیاوي شیان دی. دغه پروټین یا کیمیاوي مواد چې کله دوی ایله کړي دا بالاخره انتقالیږي چاته؟ زموږ او ستاسې د بدن دفاعي حجرې ټي سیل ته. ټي سیل ته چې کله دا ورسي دا د هغې ټي سیل په ریسپټر باندې دلته داسې ورکښېني. دا PDL1 پروټین دی. کله چې په دې ټي سیل باندې کښېني هغه آف کړي، آف یا هم بند یې کړي، ورته ووایي چې خیر و خیرت دی، هېڅ مشکل نشته، ارامه کښېنه، هېڅ مشکل نشته، بس هر څه سم. نو چې کله دا آف سي کینسري حجرې به قرار پټېږي او ښه پرمختګ به کولی شي. او بله خبره دا چې دوی دغه دفاعي سیسټم د خپل ځان په ګټه باندې استفاده کولی شي. دا دفاعي سیسټم ته وایي چې ما او تا خپل خلک یو، شناخته خلک یو، ما او تا انډیوالي سره کوو، ما مه وژنه. دغه دفاعي سیسټم خطا باسي او بیا دی د منځه نشي وړلی. دفاعي سیسټم ته وایي ته زما ساتنه وکړه د دې په ځای چې ته ما د منځه یوسي. نو دفاعي سیسټم یې څنګه د منځه یوسي؟ نشي د منځه وړلی. او بل دوی داسې کوي دغه ډینجر یا هم د خطر سیګنالونه د دې لیدل دا کموي. کله چې بدن کې یو خرابي پیښه شي بدن د خطر سیګنالونه لري. دغه د خطر سیګنالونه دستي امر ورکوي دفاعي حجرو ته، دفاعي حجرې راځي هغه خطر د منځه وړي. دلته دوی داسې کوي دغه د خطر سیګنالونه کم کړي. د بدن حجرې نه پرېږدي چې د خطر سیګنالونه بدن کې خپاره کړي، هغه د منځه وړي، بیا دوی خپل کار پسې شروع کوي. او کله چې دا کینسري حجره پیدا شي د مثال په ډول باندې دا کینسري حجرې ده. دغه کینسري حجرې کولی شي چې د ځانه داسې یو شیلډ داسې د فایبرو پروټینو څخه دا جوړ شوی دا په ځان باندې تاو کړي. نور دغه دفاعي حجرې نشي کولی چې دوی پیدا کړي او د منځه یوسي. په دې خطر باندې د کینسر تداوي نشته. دا یو لامل. بل لامل یې دا دی چې کینسر از ویری ډایورس. کینسر چې دی هغه ډېر رنګارنګ دی. په بدن کې تر 200 زیات کینسرونه شته. د هر غړي کینسر یې د هر غړي کینسر چې دی دا جلا جلا دی. د هر غړي کینسر چې دی هغه له بل څخه ډیفرنټ مختلف دی. یعنې د دوی سپیډ چټک ویش مختلف دی، وده مختلفه ده، عمل کول مختلف دي. حتی په یو کینسر کې دې فرض دا د بدن د یو برخې کینسر دی، برېسټ یا لیور کینسر دی، په دې کې خو رنګارنګ حجرې جوړېږي. دغه د هرې حجرې خاصیت او صفات د بلې څخه فرق کوي. نو چې دغه هر حجره جلا سو صفات او خواص جلا سو ته اوس په دوا باندې کومه حجره د منځه وړې دغه دوا خو د یوې حجرې لپاره کار وکړي، بله حجره خو جلا ده، خو دا دوا چندانې کار نشي ورباندې کولی، نو نشي کولی چې د منځه یوسي. بل لامل بیا دا دی چې کینسر سیلز یا کینسري حجرې ایوالف کویکلی. دوی په ډېرې چټکۍ سره پرمختګ او یا هم تغییر کولی شي. د مثال په ډول باندې دا یوه کینسري حجره پیدا شوې ده. دا له دې څخه چې بیا کله نورې حجرې پیدا شي دغه حجرې له دې څخه مختلفې دي، ورسره یو رقم نه دي. کله چې بیا له دې څخه نورې حجرې پیدا کېږي دا په جنټیکي لحاظ، د موادو په لحاظ، د عمل په لحاظ باندې له دې څخه مختلف دي. نو لکه څنګه چې دوی په چټکۍ سره پرمختګ وکړي، که ته اوس راولاړ شې مثلا یو ډرګ یو دوا دا ورکړې، دغه ډرګ یا دوا چې کله ته دلته ورکړې تا چې کومه دوا دوی دپاره جوړه کړې وه، مثلا تا دوا جوړه کړې وه د دغې اولې حجرې دپاره، دغه حجره خو اوس ویشل شوې ده، نورې حجرې پیدا کړي دي او هغه حجرې مختلفې دي.
نو ستا دغه دوا به په دې باندې تاثیر څه تاثیر وکړي؟ هېڅ تاثیر نشي کولی. اوس نو چې تاثیر یې هم نه وکړي، تا دغه دوا هم ورته راواستوله، دغه حجرې اوس د دې دوا سره باره رزسټنټ مقاومت پیدا کوي، بیا دغه دوا د دې لپاره کار نشي کولی. بل لامل یې بیا دا دی چې دغه کینسري حجرې ډېرې ناوخته ډیټیکشن کېږي، یعنې ډېر ناوخته موږ پیدا شو چې موږ کینسر یو. فقط موږ او تاسې هغه وخت پیدا شو کله چې دغه کینسر سپریډ سوی دی، خپور سوی دی بدن کې. یعنې ډېری کینسرونه چې هغه تشخیص کېږي هغه کیدای شي د 3 یا هم د 4 په سټیج کې تشخیص شي. نو موږ تاسو خو ویلو چې په دې 3 او 4 سټیج کې د کینسر تداوي ډېره سخته ده، ځکه دغه کینسر اوس بدن کې خپور سوی دی، ټول ځای ته رسېدلی دی، د کوم ځای د منځه وړی نه یې د منځه وړلی. او بل یې په دې خطر باندې ناوخت تشخیص کېږي چې دوی په ډېرې خاموشي سره د دوی دغه پرمختګ ډېر سایلنټلی دوی په خاموشي سره دوی پرمختګ کوي. حتی داسې هم کیدای شي چې میاشتې یا کلونه وخت ونیسي چې دغه کینسر په تا کې علامې پیدا کوي. د مثال په ډول باندې د چا د پانکریاس او یا د لیور د ینې کینسر دی، دغه کینسرونه کیدای شي میاشتو کال په دا کې پیدا شوي، ته خبر نه وي چې دا پیدا شوی دی، نو ته بیا د منځه نشې وړلی چې ناوخته پیدا شي. او بل دغه کینسرو دغه سیمپټمز یا علامې چې دي دا ډېر نابلد دي یا هم سټرینجر نه دي چې ته ووایې چې د کینسر دا علامه ده. که چیرې یو څوک د معدې په کینسر باندې اخته وي هغه عادي علامې لري، د معدې درد دی، خواګرځی دی، اسهالات دي، هضم نه کول دي، دا شیان دي، دا خو په عادي مریضانو کې هم شته. نو چې دغه علامې دا رقم سي نابلد یې نه سي تشخیص یې نه کېږي. او بل موږ او تاسې دغه د صحت د دې دغه ټریټمنټ دی، مثلا علاج دی یا مثلا ډایګنوزس د دې پرمختللو طریقو وسایلو ته لاسرسی نه لرو. نو چې دې شیانو ته موږ لاسرسی نه لرو، موږ نشو کولی چې کینسر په اسانۍ باندې معلوم کړو او بیا په اسانۍ باندې د منځه یوسو. بل لامل چې د کینسر تداوي یې ناممکنه کړې ده هغه کینسر سټیم سیلز دي، یا په لنډ ډول داسې ویلی شو چې CSCS کینسر سټیم سیلز. دغه سټیم سیل څه ته ویل کېږي؟ سټیم سیل هغې حجرې ته ویل کېږي چې هغه د کینسر اولنۍ اصلي حجره وي، بیا د هغې څخه نورې حجرې پیدا شي، بله حجره پیدا شي، بله حجره پیدا شي، دغه رقم نورې حجرې پیدا شي. دغې حجرې ته اوس موږ تاسې CSC وایو یا د کینسر سټیم سیل. اوس نو دغه د کینسر سټیم سیل دا داسې حساب لري لکه د کینسر هغه روټ یا ریښه چې وي. ته که چیرې دغه د کینسر روټ یا ریښه د منځه یونسې، دغه نورې حجرې د منځه وړل دا بې ځایه دي. دغه د کینسر سټیم سیل داسې یو خاصیت لري، کله چې ته دغه کینسر سټیم سیل ته دوا مثلا ورکړې، دغه دوا چې کله کینسر سټیم سیل ته ورسي دا یې د ځانه څخه څه به کوي؟ پمپ کوي، ایسته کوي، نه یې پرېږدي ځان. نو چې دا دوا ځان ته نه پرېږدي چې نشي کولی چې دا ریښه یې د منځه یوسي، چې ریښه یې د منځه نشي وړلی، نو دا نور حجرې د منځه وړل خو ګټه نه کوي. او نو کله چې تا دوا ورکړله کار یې هم نه وکړي، نور به دغه حجره د دوا په وړاندې لا هم ډېر د آینده لپاره رزسټنټ مقاومت پیدا کړي، نور بیا دغه دوا په دې حجره باندې هیڅ تاثیر نشي کولی ځکه مقاومت یې پیدا کړي. بل لامل هغه هایډن یعنې پټ سوي مایکرو کوچني میټاستازس. دا څه معنا؟ دا معنا تاسو فرق چې بدن کې کینسر پیدا شوی دی، دا خو نو د یوې حجرې څخه موږ ویلي وو چې خورا ډېرې حجرې پیدا کېږي، بله حجره، دغسې ډېرې حجرې پیدا شي. ته که راولاړ شې د مثال په ډول باندې تا دوا ورکړله، د دوا په وسیله باندې دا د منځه یوړه، دا یې د منځه یوړه، دا یې د منځه یوړه، دا یې د منځه یوړله. په بدن کې خو میلیونونه حجرې دي، ته صحیح دی، دا 95% د منځه یوسې. کیدای شي بدن کې یو دانه کوچنۍ برخه د حجرو یا یوه دانه حجره پاته شوې وي. دغه یوه دانه حجره چې پاته شوې ده بدن کې خپاره شوې ده، ته ویل کېږي مایکرو میټاستازس. هایډن معنا پټه شوې ده. دغه پټه شوې حجره چې تا پرېښوده د منځ دې نه یوله، له دې څخه کیدای شي بیا نورې حجرې پیدا شي. دغه نورې حجرې چې کله پیدا شي دا به بېرته دغه د کینسر پیدا کېدل څه به وکړي؟ شروع به وکړي، نو کینسر بیا د منځه نه ولاړي. دا داسې مثال لري لکه بدن کې چې دغه د کینسر سیډز یعنې تخمونه پاشل شوي، دغه تخمونه د منځه وړل ډېر سخت. بل لامل د کینسر د دواو ساید افیکټس دي. د کینسر دواوې ډېری داسې دي چې هغه خطرناکه دي، ساید افیکټس لري. که چیرې دغه تداوي راډیو یا هم د وړانګو په وسیله باندې وي، دې ته ویل کېږي ریډیوتراپي.
او یا که چیرې د دواو په وسیله باندې ویې ته ویل کېږي کیموتراپي د دواو په وسیله باندې درملنه. دا دوه طریقې که چیرې موږ او تاسې مریضانو ته ورکړو په دې کې مختلف سایډ افیکټس پیدا کوي. یعنې دا کیدای شي زموږ او ستاسې هیرز وریښتانو تاوان ورسوي، دغه د منځه یوسي. او بل کیدای شي زموږ او ستاسې برین د دماغ سره نږدې وي، دغه دماغ تاوان ورسوي. او یا کیدای شي زموږ او ستاسې ګټ یا په هاضمي سیسټم کې دغه دوا موږ او تاسې ورکړو هغه د منځه یوسي. او یا کیدای شي د هډوکو بون میرو یا هم د هډوکو مغز دغه کیدای شي تخریب کړي. بل لامل بیا دغه د کینسرو موقعات په ډېر سنسیټیو لوکیشنز کې. سنسیټیو لوکیشنز دا معنی چې دا کینسر ځینې وخت په ډېرو حساسو ځایونو کې وي. د مثال په ډول باندې برین ټیومر دی، برین ټیومر دغه د دماغ کینسر که چېرته د منځه وړی په دواو باندې کیدای شي دماغ ته تاوان ورسوي. او یا د مثال په ډول باندې کینسر سپاینل کارډ زموږ او ستاسې د ملا په تیر کې چې کوم اعصاب دي دا سپاینل کارډ دا ډېر اساس دي. حتی چې مازې لږ ټچ ورسره پیدا شي انسان ته ډېره غټه جټکه ورکوي، ضربه ورکوي. نو که په دې ځای کې کینسر وي او بیا ته دوا ورکړې د دې د منځه ډېر سخت. او یا که چیرې مثلا د زړه هارټ چې دا هم یو ډېر باریک ځای دی، که دې ته نږدې کینسر پیدا شوی د دې د منځول دا ډېر سخت. بل لامل بیا لیمیټ access to advanced treatments. دا معنی چې موږ او تاسې هغه پرمختللو تداویانو یا علاجونو ته که چیرې لاسرسی ونه لرو. د مثال په ډول باندې ایرلی یا هم وختي سکرینینګ دی چې موږ او تاسې ډېر وختي د یو مریضي د سکرینینګ په وسیله باندې معلومه کړو. یا د مثال په ډول باندې ایمیون تراپي یعنی د دفاعي سیسټم داسې جوړول چې هغه د مریضانو په وړاندې کار وکړي. یا دا مثلا موږ تاسو لاسرسی نه ورته لرو. یا د مثال په ډول باندې ځینې ډرګز یا دواوې چې هغه کیدای شي ډېرې ګرانې وي، قیمته وي، د لاسرسي وړ نه وي، هغې ته موږ لاسرسی نه لرو، نو ځکه علاج ناممکنه دی. او بل اخري لامل دا دی چې جینیټیک ډیفرنسز بټوین پیپل. genetic differences and people. دا معنی چې لکه څنګه چې د انسانانو ډي ان اے خواص هر څه فرق کوي، نو په دوی کې چې کله په حجراتو کې کینسر پیدا کېږي دا هم فرق کوي. کله چې ته مثلا یوه دوا ورکړې، ډرګ یا دوا ورکړې، دا کیدای شي د یوه دپاره کار وکړي او د بل دپاره کار نه وکړي. دا په دې خاطر باندې چې کینسر یې مختلف دی، ډي ان اے یې مختلفه ده، حجرې یې مختلفې دي. زه تاسو ته مثال در کوم. دغه برېسټ کینسر چې دی یا د ښځیناوو کې د تیانو کینسر دا په دوه ډوله باندې ویشل شوی دی. په دوه ډوله باندې ویشل شوی دی. یو ته ویل کېږي HER2 پازیټیو، بل ته ویل کېږي HER2 نیګیټیو. دا څه معنی؟ د دې فرق دا دی. ګورئ زموږ او ستاسې دغه په ښځیناوو کې چې برېسټ کینسر پیدا شي دغه حجرې په دوه ډوله باندې پیدا شي، یا په دوه ډوله باندې په خلکو کې فرق کوي، په هغوی کې په دوه ډوله باندې پیدا کېږي. یو په داسې ډول باندې پیدا شي چې دغه کینسري حجره چې پیدا شوې ده دا پر دا سر باندې داسې یو اخیزه یو دروازه لري. دغه اخیزې یا دروازې ته ویل کېږي HER2 ریسپټر. اوس نو چې دغه حجره HER2 ریسپټر یا اخیزه لري دې ته ویل کېږي پازیټیو HER2، او دا چې نه لري هغې ته ویل کېږي نیګیټیو HER2. نو دا ډول کینسر څوک یا اوس نو د دې لپاره یوه دوا ورکول کېږي د هرسپټین په نامه باندې. په دې کې ډېره مهمه دوا ده ټراسټوزوماب. دا یو دوا ده، ډرګ ده. دا دوا په داسې میکانیزم باندې کار کوي. دغه دوا چې کله مریض ته ورسي دا د دغه کینسري حجرې په دغه HER2 ریسپټر پسې مشتي. مثلا دوا مریض ته ورغله د ده په دغه د کینسري حجرې پر دغه ریسپټر باندې دلته دغه هرسپټین ټراسټوزوماب ومشله. کله چې دغه دوا دلته ومشتله نور د دغه کینسري حجرې دغه فعالیتونه یې آف کوي، یې قراروي، بالاخره وده یې هم سره کېږي او ورسره قرارېږي، د منځه ځي بالاخره. اوس نو دغه دوا چې دغه حجره دا ریسپټر لري دا دوا خو به ورسي ریسپټر پسې به ځان ومشلوي، حجره به د منځه یوسي. هغه حجره چې هغه ریسپټر نه لري دې ته که چیرې د هغه هرسپټین دوا ورسي دا په د حجره باندې هېڅ کار نشي کولی، ځکه دا د اخیزه ریسپټر نه لري. نو دا معنی چې د کینسر یوه دوا کیدای شي د یوه کس د عین کینسر دپاره کار وکړي خو د بل دپاره بیا نه وکړي. نو په دې خطر باندې ته به داسې کوې چې د هر یو دپاره به جلا جلا دوا ورکوې.
هغه داسې ډاکټران ځینې وخت دوا مثلا ورکړي که چیرې هرسپټین یا HER2 پازیټیو خو هغه به تاثیر وکړي که چیرې ته پازیټیو نه وې نو تاثیر په تا باندې دا دوا نوره نشي کولی نو دا هغه عوامل دي چې د کینسر علاج یې سخت او ناممکنه کړی دی په راتلونکي ویډیو کې موږ په دې باندې بحث کوو چې ښه دا کینسر د تداوي دونه سخت دی علاج یې نشته دا سل یو نیم سل کاله کېږي ساینسپوهان په دې باندې لګیا دي کارونه کوي ریسرچ کوي څېړنې کوي تر اوسه یې څه کړي دي دوی اوس د کینسر خو د منځه نشي وړلی په مستقیم ډول باندې دوی کوم تخنیکونه کوم چلونه استفاده کړي دي تر څو د کینسر تداوي اوس داسې کړې ده چې ډېر کم ورنږدې شوي دي او یا تداوي یې نشي کولی کنټرول کړی دي تر یو حده پورې او څنګه موږ کولی شو له کینسر څخه ځان وساتو